بیا هم زه مسلم وردک تاسو ته د الماني ژبې د ابتدایي سطحې دریم درس د ډاکټر مسلم ډایش اکیډمي له طرفه وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو درسونو کې چې د الف په لومړي او دوهم درس کې چې د الماني ژبې د الفبا په باره کې باندې وو، هغه مو وویل، هیله کوم چې تاسو به هغه باندې سر خلاص شوی وي او زده شوي به وي. نو راځو اوس دریم درس ته، چې دریم درس موږ تاسو د W-Fragen په باره کې باندې دی. W-Fragen یعنی په انګلیسي کې موږ تاسو لرو WH questions. دلته په آلماني کې هم عین شکل باندې یا عین شان موږ تاسو لرو W-Fragen یا W question سوالونه یا کوېسچنونه موږ تاسو لرو، یا W پوښتنې چې د W په واسطه یعنی هغه پوښتنې چې شروع په هغه کلمه سره کیږي چې هغه په W سره شروع وي. یعنی داسې ډېر زیات کلمات باید وي، خو موږ تاسو مشخص بعضې سوالیه کلمات لرو چې هغه په انګلیسي ژبه کې هم شته، لکه موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې لرو what, where, when او بل هو، داسې موږ تاسو لرو. دلته په آلماني ژبه کې هم موږ تاسو داسې کلمات لرو چې هغه په W سره شروع کیږي او هغه سوالیه کلمات دي، د یو جملې څخه سوالیه جوړیږي یا په هغې په واسطه سره سوال یا پوښتنه کیږي. ښه، راځو اوس یوې خبرې ته باید زه یادوري وکړم چې دغه سلسله د درسونو زموږ تاسو چې ده دا البته د ایو سطحې ګرامر دی یا ګرامري سلسله د درسونو ده. موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې به نور هغه هم وایو درسونه چې په هغې کې محاوروي بخش موجود دی، یعنی سپیکینګ یا د محاورې بخش موجود دی، هغه به هم موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې وایو. راځو اوس شروع کوو په W-Fragen باندې یا W سوالونه یا W پوښتنې. هغه سوالونه دي یا پوښتنې دي چې د هغو کلماتو، هغه سوالیه کلماتو باندې شروع کیږي چې هغه عبارت ده woher, was, wie, wie viel, wann, where. دغه کلمات دي چې دا یو خپل ځان ته یو معنا لري، نو د دې په واسطه سره شروع شوي وي او د دې په واسطه سره چې کوم جمله شروع شي نو دا مطلب چې دا خپله یو سوالیه کلمات دي، نو دغه جملې څخه سوال جوړوي. مثلا راځو لومړی دلته موږ تاسو لرو دا لومړی کلمه ده woher. woher معنا د کوم ځای نه، woher د کوم ځای نه، kommen Sie د کوم ځای نه ته راغلی. ګورئ د دې کلمې هغه که موږ تاسو ولولو دا تحت لفظي که چیرې موږ تاسو دا کلمه معنا کو، یعنی woher kommen Sie تاسو د کوم ځای نه راغلی، خو په اصل کې د دې مطلب دا نه دی چې تاسو د کوم ځای نه راغلی. دلته د دې مطلب دا دی چې woher kommen Sie تاسو د کوم ځای یې. ګورئ په انګلیسي کې هم موږ تاسو بعضې جملات لرو یا بعضې جملې لرو چې په هغې کې د هغې که تحت لفظي معنا شي یو شی معنا یې راځي خو مفهوم د هغې بل شی وي. دلته عیني مثال دی، موږ تاسو وایو چې woher kommen Sie تاسو د کوم ځای نه راغلي یې، دا تحت لفظي معنا یې کیږي او مفهوم یې دا دی چې تاسو د کوم ځای یې. لکه موږ تاسو چا سره مخ کېږو اول د هغوی نه د هغه نه وروسته پوښتنه کوو، د پېژندګلوۍ نه وروسته پوښتنه کوو تاسو د کوم ځای یې که نه. نو په ځواب کې ورته ویل کېږي ځواب په دوه ډوله باندې موږ تاسو ځواب ورکوی شو، یو لنډ ځواب او یو مکمله جمله ځواب. لکه دلته دغه مکمله جمله موږ تاسو لرو، وایي چې aus Amerika زه د امریکا یم. یا که مکمل ځواب ورکوو نو بیا وایي چې ich komme aus Russland زه د روسیې یم. بل دلته موږ تاسو ګورئ دلته دوه دانې زی ما لیکلي دي، یو دا زی دی چې لومړی حرف یې gross لیکل شوی دی یا غټ لیکل شوی یا کپیټل لیټر باندې لیکل شوی دی، او دلته بل زی دی چې لومړی حرف یې په کوچني اس باندې لیکل شوی دی.
یا کلاین اس باندې لیکل شوی دی. نو د دې دواړو ترمنځ فرق څه شی دی؟ موږ تاسو پښتو کې لرو وایو چې تاسو تاسو موږ تاسو کله چې فارمل یا رسمي خبرې کوو موږ تاسو زیات یا مؤدبانه ډول سره خبرې کوو موږ تاسو کلمه زیات استفاده کوو ته نه استفاده کوو دا ته لږ مؤدبانه نه ده یعنی عامیانه موږ تاسو استفاده کوو خو مؤدبانه نه ده که چیرې په مؤدبانه ډول سره خبرې کوو موږ تاسو پښتو کې وایو چې تاسو څنګه یې که نه نو دلته هم عین شه که چیرې اس زی چې کوم دی دا په غټ حرف سره لیکل شوی وي او نو دا دغه معنا ورکوي د تاسو معنا ورکوي که چیرې په کوچني حرف سره لیکل شوی وي دا بیا د ته معنا ورکوي ته خو ښځینه یا مؤنث ته استفاده کیږي ښځینه یا مؤنث لکه موږ تاسو هی شي لرو د شي لپاره دغه دا زی دی شي لپاره زی دا د دغه ترمنځ فرق شو لکه دلته موږ لیکلي دي چې woher kommen Sie تاسو د کوم ځای نه د کوم ځای یې دلته ورته ځواب کې وایي چې aus Amerika زه د افغانستان د امریکا یم ich komme aus Russland زه د روسیې یم بل دی راځو was trinken Sie تاسو څه شی څښئ trinken معنا څښئ زی تاسو was څه شی was د څه شي معنا ورکوي ښه راځو دلته ځواب دی Wasser bitte یعنی دلته تاسو هوټل ته لاړئ هوټل والا تاسو نه پوښتنه کوي چې مثلا was trinken Sie تاسو څه شی څښئ یا بې د هوټل نه تاسو کور کې تاسو ته یو څوک وایي چې was trinken Sie تاسو څه شی څښئ تاسو ورته وایئ چې Wasser bitte Wasser bitte یعنی مهرباني وکړئ ماته اوبه راکړئ یا زه اوبه څښم کافي bitte یعنی زه کافي یا قهوه یعنی تحت لفظي کې دا معنا کو کافي bitte معنا مهرباني وکړئ کافي مهرباني وکړئ یعنی تحت لفظي معنا غرضی غلط راځي مفهوم یې دا دی چې مهرباني وکړئ ماته کافي راکړئ یعنی زه یا کافي غواړم یا ماته کافي راکړئ یعنی قهوه بل دی ما تاسو ته ویل چې موږ دوه رقمه دلته په دغه جمله کې به تاسو ته واضح کړل د دغه ځوابونو کې چې موږ تاسو دوه رقم د ځوابونه لرو چې یو لنډ ورکول کیږي او یو مکمله یو جمله ویل کیږي اوس دلته راځو دلته بیا هم دا لنډ جوابات دي او دلته چې د مکمله یو جمله ده دا ګورئ ich trinke Wasser bitte یعنی هغه مخاطب نفر ته وایي چې زه څښم اوبه مهرباني وکړئ زه اوبه څښم یا مهرباني وکړئ ماته اوبه راکړئ داسې یو مفهوم یې راځي یعنی زه اوبه څښم صحیح دی راځو بل هغه ته wie heißen Sie wie heißen Sie یعنی wie معنا څه heißen یا heißen معنا نومېدل نوم تاسو څه نومېږئ د تاسو نوم څه شی دی Was ist Ihr Name د تاسو نوم څه شی دی Wie heißen Sie مختلف جملات دي دغه یوې جملې لپاره خو موږ تاسو دلته یو د مثال په حیث راوړی دی Wie heißen Sie د تاسو نوم څه شی دی تاسو څه نومېږئ دلته ورته وایي چې بیا هم لنډ ځواب دی صمیم لنډ ځواب ورته ویلی شئ صرف نوم ورته وایي او که پوره جمله ورته وایي بیا وایي چې ich heiße صمیم زه صمیم نومېږم بل دی Wie heißt du دلته ګورئ ما کوچنی هغې لیکلی اس لیکلی دا باید غټ کړو صحیح شو اوس راځو دلته Wie heißt du ته څه نومېږي Wie heißt du ته ته وایي ته په انګلیسي کې موږ تاسو یو لرو یو ته څه نومېږي دلته ورته وایي چې صمیم Ich heiße لیلا زه لیلا نومېږم یا د ما نوم لیلا دی بل دی راځو دلته بل هغه دی wie viel Uhr ist es یعنی wie viel معنا څومره مقدار ښیي wie viel Uhr ist es اوس ist es یعنی څو بجې دي Uhr ساعت ته وایي ist es
څو بجې دي. اوس دلته راځو یا داسې هم تاسو کولی شئ دا پوښتنه وکړئ چې wie spät ist es یعنی که چیرې موږ تاسو ته تحت لفظي معنا کو دلته د دې معنا راځي شپېت لیټ ته وایي په انګلیسي کې ناوخته لیټ یعنی اوس څومره ناوخته دی تحت لفظي خو نه معنا یې تحت لفظي دا شی دی خو مفهوم یې دا دی چې اوس څو بجې دي. راځو دلته ځواب ورکړئ چې es ist halb 6 Uhr. Es ist halb 6 Uhr. halb 6 څو ته وایي ګورئ موږ تاسو پښتو کې لرو دلته زه لیکم پښتو کې موږ تاسو لرو چې شپږ نیمې بجې موږ تاسو وایي مثلا شپږ نیمې بجې لرو شپږ نیمې بجې په الماني کې که چیرې موږ تاسو وایو چې es ist halb 6 Uhr که چیرې موږ تاسو دا ووایو دا مطلب ورکوي چې اوس 9 بجې دي شپږ نیمې نه صحیح شو. بل دی halb 2 Uhr. halb 2 Uhr معنا 3 بجې دي کولی شو چې مکمل هم ووایو چې es ist 3 Uhr. کولی شو چې ووایو چې اوس کولی شو چې ووایو چې اوس 9 بجې دي es ist 7 Uhr یعنی دا هم یو طریقه د ویلو ده او هغه هم یو طریقه ده. دلته راځو مثلا دلته لیکلی دی es ist 5 Uhr 5 بجې دي. بله جمله موږ تاسو بله سوالیه جمله لرو wann kommst du یعنی تاسو څه وخت راځئ. wann معنا څه وخت kommst du دلته ته معنا ورکوي تاسو نه ته څه وخت راځئ د یو چا نه پوښتنه کوي د ملګري نه ورته وایي چې ته څه وخت راځئ په ځواب کې ورته وایي چې am 6 Februar am 6 Februar زه په شپږم د فبروري 13 Uhr په 14 بجو باندې راځم. په الماني کې چې دي بجې لکه موږ تاسو په انګلیسي کې لرو مثلا کله چې 12 بجې شي د هغې څخه وروسته بیا 1 بجه 2 3 4 داسې شروع کېږي. په الماني کې دا 1 2 سیستم نشته. په الماني کې د 12 بجې نه وروسته بیا 13 دي 14 15 16 همدغسې تر 24 پورې. نو ځکه موږ دلته لیکلی چې 13 Uhr یعنې په شپږم د فبروري په 14 بجو باندې. او بل چې دی کله چې تاسو تاریخ استفاده کوئ د تاریخ نه مخکې به همیشه am استفاده کوئ. am 6 Februar am 6 Februar am 9 Februar am 10 Februar همیشه به am استفاده کوئ د تاریخ نه مخکې. او د وخت نه مخکې چې کله یو دقیق وخت ښیي همیشه به تاسو استفاده کوئ. دا هغه پریپوزیشنونه دي یا اضافي حروف دي چې د تاریخ او د وخت سره استفاده کیږي. بل راځو موږ تاسو لرو و spricht پښتو یعنی څوک په پښتو خبرې کولی شي. ور معنا څوک spricht خبرې کول فعل حالت دی څوک کولی شي خبرې پښتو په پښتو باندې. دلته موږ ته لیکلي دي چې احمد und ولی sprechen پښتو. احمد او ولی کولی شي په پښتو خبرې وکړي. بل دی wie viele Geschwister haben Sie تاسو څو wie viele معنا څو مقدار ښیي Geschwister خورګانې او وروڼو د دغو دواړو مجموعې ته Geschwister تاسو څو خویندې او وروڼه لرئ. haben Sie تاسو څو خویندې او وروڼه لرئ. په انګلیسي کې دې ته موږ تاسو siblings وایو یعنې دغه دواړو مجموعه خویندې او وروڼه دې ته siblings وایي. دلته ورته وایي چې 5 که لنډ ځواب ورکوي صرف 5 ورته وایي که مکمله جمله ورته وایي ich habe 5 Geschwister زه 5 Geschwister خویندې او وروڼه لرم. دا شو زموږ تاسو د W-Frage یا د دریم درس W-Frage. راځو په بل درس کې موږ تاسو ته د سوال کولو بله طریقه موږ تاسو ته ښیي یعنی دا یو طریقه شوه او بله طریقه هم د سوال کولو شته چې هلته د فعل په واسطه سره یو جمله سوالیه کیږي. نو زموږ سره اوسئ د بل درس